السلام علیکم، امید لرم تاسو ټول به ښه نننۍ ویډیو کوم خبره کوو زه ته ماته کمنټ کې انبوکس کې اس ام اس کوي چې مطلب زموږ په چینل باندې 1K سبسکرایبر تر د اوسه پورې کمپلیټ نه دي، نه زموږ 4000 غنټه واچ ټایم پوره دي، بیا هم زموږ په ویډیو باندې ایډز چلیږي او د دې ایډز پیسې به موږ څنګه راخلو، مطلب د دې ایډز پوره سیستم سره په دې موږ پوهېږه. نو نننۍ ویډیو کې موږ پوره ډیټیل سره دې باندې خبره کوو. نو ګورئ د دې ویډیو چې کوم مطلب د ایډ چلیږي بغیر د مونټایزیشن نه د دوه وجې کېدای شي. ټول نه اوله وجه چې کومه وي هغه دا ده، فار ایگزامپل ما د ویډیو جوړه کړله ګوګل ایډسنس فین آ گیا سیټه او په دې کې ما میوزیک ولګاو، میوزیک مې کاپي رایټډ میوزیک راواغېستو، نو په دې ما ته هغه میوزیک مې ولګاو، دې ما کوم د میوزیک اونر چې دی اوریجنل چینل چې دی هغه ما ته کلیم راکړي. ګوره وایي څه ده کلیم دې ته وایي چې تا چېرته کې چا میوزیک راواغېستو او یوز دی کو بیک گراوند کې دی ولګاو، هغه کس پستا ویډیو نه ډیلیټ کړي، سټرایک نه درکړي، هغه ته کلیم درکړي، ویډیو ته کلیم کی چې ویډیو کلیم کی نو ستا چینل کا مونټایز هم نه دی، ستا ویډیو به ایډ چلیږي او د ایډز سونه پی سی چې هغه به هغې ته ځي. نو که ستا ویډیو سټرایک درکړي ویډیو دې خرابه کړي نو ته هغې ته پیدا نشته، خو هغه ته کلیم درکړي نو پی سی هغې ته ځي، هغې ته پیدا نه، نو تا له کلیم درکړي. نو که ستا چینل مونټایز هم نه دی ایډز به چلیږي او پیسه به هغې ته ځي، دې ته وایي کلیم. نو چې کلیم راشي نو په دې وجه خو هم هیډز چلیږي بغیر د 1000 سبسکرایبر نه واچ ټایمونه چینل مونټایز هم نه وي. دویمه غټه خبره ده هغه سفال ته یوټیوب ایکسپلین کړله، دا مخکې نه وه، دا اوس په دې 21 کې ده چې زیاتر ګوره ښه د کوېسچن یوټیوب نه په خپل کې چېرې کو زما چینل مونټایز نه دی، په دې باندې د ایډز ولې شو کېږي. نو یوټیوب ته پالیسي ده نوي چې ګوره کمې نان مونټایز چینل هم چې دي په هغه باندې یوټیوب کله مو غواړي څونه وغواړي ایډز چلولی شي، هغو پې ځان ایډز چلوي، دې پیسې ټول ځان یوټیوب والي کریټرز له نه ورکوي، تر د هغې به دا پیسه هغه والي چې مطلب څو ورسته چینل مونټایز شوی نه د دې تر د هغې پورې به دا پیسه یوټیوب والي. نو په دې وجه یوټیوب په نان مونټایز چینلو باندې هم ایډز چلوي، هغې ټوله پیسه هغو ځان لري. دې خبرې لنډ جواب هم دا دی، دغه دوه وجې وي، یو کلیم دی او یو د یوټیوب دا نوې پالیسي ده چې دا راغله. دې پالیسي سره یوټیوبر سره ډېر نقصان هم شوی دی، مطلب د کوم یوټیوبران چې دي هغه ارننګ ډېر زیات کمه شوی ځکه چې دا لیمیټډ ایډز وي. ایډز مطلب دونه نوې ویډیوګانې ډېرې شوي او په هره باندې ایډز چلیږي، نو اکثر تاسو وګورئ په ځینو ویډیوګانو باندې ایډز رام نه شي. دا یوټیوب نوې پالیسي ده چې دا په هر چینل باندې ایډز چلوي. زه د خلکو کوېسچن دا کوم، نو ما سوچ وکړو چې دې باندې یو شارټ ویډیو جوړه کړم. نو ویډیو به ستاسو خوښ شوي، ویډیو ځان سره لایک کړئ، چینل سره هم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې ځکه داسې ویډیوګانې اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکیشن میلاو شي. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله حافظ.